بلخ کې د ترکیې هیواد په مرسته 600 بېوزلو راستانه شوو کډوالو او معلولو وګړو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د بلخ د کډوالو چارو رئیس مولوي اسدالله وفا وایي په دغه خوراکي توکو کې وړه، غوړي، بوره او وریجې شامل دي. په بلخ ولایت کې د 600 کورنیو دپاره موږ دلته توزیع درلوده چې په دې 600 کورنیو کې نیم عودت کوونکي وو او بعضې بېځایه سوي وو او بعضې هغه مدارسو له طرفه چې عرایض راغلي وو یا د ولایت له طرفه عرایض د وزارت له طرفه چې راغلي وو د هغو سره نن دلته موږ کومک وکړی. ښاغلی وفا زیاتوي موده وړاندې بلخ کې د ترکیې هیواد له سرکونسل سره په یو شمېر موضوعاتو ناسته وکړه او هغوی ورته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی چې په لومړي ګام کې یې له کډوالو او اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د ترکیې د دوست هیواد چې دلته قلسوګیرۍ سره موږ تېره هفته مجلس درلودی. بعد مجلسه موږ دوی څخه تقاضا د مهاجرینو لپاره د کومک وکړله. بیا دوی خوشبختانه چې نن 600 کورنیو دپاره زموږ سره همکاري وکړله او دا ډاډ راته راکوي چې همیش دپاره به موږ انشاءالله ستاسې سره همکار وي په دې بخش کې. ورته مهال راستنه شوي کډوال او معلولین د دې مرستو هرکلی کوي او زیاتوي چې د مرستو ترڅنګ د ورته د کار زمینه برابر شي ترڅو له محتاجی خلاص شي. ما مردم از دولت خود میخواهیم که برای ما کار کاسبی تحمل کنه. ما دیگه چیزی نمیخواهیم. ما از در کشورهای مردم بریم خار و ذلیل شویم، اذیت شویم. خیر ببینن که خیلی کمک است میتونه مگم که چیز بسنده نیست برای ما چون که ما معلول هستیم که فامیل بدوش هستیم. برای یک فامیل قدر بسنده نیست. خداوند اینا را خیر بده کمک‌های دوامدارشون ادامه داشته باشه. ما خیلی خوش هستیم از نهادهای شخصی که همیشه دست معلول نگرفتن و در اولاد معلول هم کار رساندن و دیگه بازم تشکر که هیره دې نه وي وروسته له هغې چې ګاونډیو هیوادونو په خپله خاوره کې په افغانانو د ژوند کړۍ راتنګه کړه د اسلامي امارت لخوا راستنېدونکو کډوالو ته پوره چمتووالی ونیول شو او د هیواد د نورو ولایتونو په څېر بلخ کې ورته د سرپناه جوړېدو ترڅنګ نورې مرستې هم کړي دي.